که څوک درته وایي چې یو چا داسې کاروبار شروع کړی چې 20 یا 30 زره روپۍ ټوله سرمایه لري خو د ورځې 4-5 زره روپۍ پرې ګټي، شاید ستاسې لپاره دا یوه ټوکه یا د حیرانتیا یوه خبره ښکاره شي. دا نه ټوکه ده او نه د حیرانتیا خبره او نه کوم آنلاین بزنس چې څوک دوکه درکړي. دغلته په ویډیو کې موږ پریکټیکلي عملي ډول یې درته درښایو. تاسې کولی شئ د دې ویډیو په لیدلو سره د ځان لپاره یو کاروبار جوړ کړئ، یا هم ترڅنګ مو چې څوک وزګار دي او د یو کاروبار په لټه کې دي او په خاص ډول د سرمایې نه شتون سره مخامخ دي، سرمایه نه لري، دا ویډیو ورسره شیر کړئ او د دې کاروبار په اړوند معلومات ورکړئ. شاید د یو چا ژوند بدل کړئ، یو کورنۍ ژوند بدل کړئ او په آینده کې له یوې لویې صدقې جاریې څخه برخمن شئ. نن ورځ په شدیده بېروزګارۍ کې که تاسې له هر چا پوښتنه وکوئ چې کاروبار ولې نه کوئ، تاسې ته به یو ځواب په لاس درځي چې د کاروبار لپاره کافي سرمایه نه لرو. د کاروبار لپاره د سرمایې شتون ښه ده خو ولې ضروري نه ده. نن درته د یو داسې کاروبار په اړه معلومات درکوو چې تاسې کولی شئ په 20-30 زره روپیو باندې د ځان لپاره یو داسې کوچنی کاروبار جوړ کړئ چې روزانه 4-5 زره روپۍ ستاسې لپاره آمدن ولري. که محنت وکوئ همدغه کوچنی کاروبار د ځان لپاره لویولی هم شئ. دغه ویډیو چې تاسې وینئ په دې کې یو عام جوسان دي چې روزمره تاسې په بازارونو کې وینئ پیدا کیږي. ماشومانو څخه نیولې لویان ټولې استعمالوي. تاسې شاید فکر کړی وي چې دا جوسان په شاید لویو کمپنیو کې جوړیږي او هغې څخه وروسته بازار ته وړاندې کیږي. نه، داسې هیڅکله نه ده، بلکې دغه جوسان په ډیرو کوچنیو ځایونو کې حتی په کورونو کې خلک جوړوي. دې لپاره یو څو ساده ماشینونو ته اړتیا ده. یو دغه سیلر ماشین ده چې شاید 15,000-16,000 کلدارې قیمت ونه لري. یو ورسره دغه ډبه او کوچنی پمپ ده د کوم په ذریعه چې دوی پیلینګ کوي، دغه جوس په دې ډبیو کې اچوي او د سیلر په ذریعه باندې پیټ کوي. ټول 2-3 کاره دي. یو د جوس جوړول، تاسې کولی شئ د مختلفو موادو ذایقې یا د مختلفو میوو ذایقې په بازار کې پیدا کړئ، د هغې څخه دغه شان یو جوس جوړ کړئ. بازار کې کیمیکل دوکانونو ته ولاړ شئ، هغوی سره دا پرېمانه پیدا کیږي. د جوړولو طریقه هر څه تاسې کولی شئ له یوټیوب یا له بل څه څخه زده کړئ. پیلینګ او بندول خو تاسې په ویډیو کې ولیدل، کوم ستونزمن کار نه ده. دې کې ټول نه مهمه خبره په بازار کې د دې اجناسو خرڅول او د دې لپاره د مارکیټ پیدا کول دي. کوم چې له مخکې نه په بازار کې عام دي، دا هم کومه ستونزمنه خبره نه ده. تاسې کولی شئ په ډېرې اسانۍ په بازار کې خرڅ کړئ، ځکه دا عام شیان دي. د اوړي موسم د خلک یې خوښوي. په دې کې دغه 2-3 شیان لګیږي چې ټوټل 20 څخه نیولې تر 10 زره روپیو پورې تاسې ته یو کاروبار په لاس درکولی شي. د دې پرنټ شوي پاکټونه او همدارنګه د دې اړوند نور څومره مواد چې دي ټول تاسې ته په ان تر کوره پورې نن وخت را رسېدلی شي. په آنلاین شکل یې تاسې اخیستلی شئ. دغه کسان چې په دې ویډیو کې تاسې وینئ د دې کاروبار په اړوند معلومات درکوي، د دې ویډیو زه دلته سکرین نشم پلی کولی. تاسې پوهیږئ چې د کاپي رایټس په وجه باندې زموږ چینل ته مشکل جوړېدلی شي. د همدې ویډیو لینک چې د همدې کاروبار په اړوند تاسو ته پوره معلومات درکوي، د دې ویډیو په ډسکرپشن کې تاسې پیدا کولی شئ. له هغه ځای څخه یې وګورئ او پوره معلومات ترلاسه کړئ چې دا کاروبار کیږي څنګه. همدارنګه د دې خلکو د موبایل نمبر، واتساپ نمبر یې هم په هلته شتون لري. کولی شئ دغه واتساپ نمبر باندې ورسره رابطه وکوئ. په لومړي سر کې ډېر کوچنی مقدار سامان ورڅخه واخلئ. حتی دې اکثره شیان ستاسې په خپل ښارونو کې هم پیدا کیږي. کوم شی چې نه وي، شاید پرنټ شوي پاکټونه ونه لرئ یا پلاستیک په کوم کې چې دا فټ کیږي، دا ساده شافرو کې، دا له دوی څخه واخلئ. نور هغه اجناس چې ستاسې په بازار کې پیدا کیږي له هغوی څخه یې ترلاسه کړئ او لومړي ځل لپاره د یو ازمایښت په شکل په ډېرې کمې سرمایې سره یو څو اجناس جوړ کړئ. تاسې به پخپله ووینئ چې هغه بالکل د بازار له هغو اجناسو سره چې روزانه یې خلک اخلي او د څښلو لپاره یې د اوړي په دې موسم کې استعمالوي هیڅ فرق نه لري. په دې سره به تاسې د یو کوچني کاروبار څښتنان شئ. ویډیو به په ډسکرپشن کې درته میلاویږي. دلته موږ نشو خپرولی، د کاپي رایټس په وجه زموږ چینل ته مشکل پیښیږي. همالته یې واتساپ نمبر هم شته. له هغه ځای نه تاسې کولی شئ چې د دې خلکو سره اړیکه وکړئ او په لومړي سر کې په ډېر کوچني مقدار سره دغه کاروبار پیل کړئ. که چیرې تاسې پوه شوئ چې په دې کې تاسو ته یو مناسب مارجن شته، ګټه شته، کولی شئ ورته پراختیا ورکړئ. او که له کومې لویې ستونزې سره مخامخ شوئ، کولی شئ سکیپ وکړئ. دومره تاوان به مو نه وي کړی. ټول په دغه کاروبار باندې په ابتدا کې شاید 10 زره روپۍ مصرف را نه شي، خو که لږ پرمختګ ورکړئ 20 یا 10 زره روپیو ته به اړتیا ولري. خو دا کاروبار په حقیقت کې یو داسې کاروبار ده چې دغه اجناس د اوړي په موسم کې ټول خلک استعمالوي او تاسې به په دې کاروبار کې هیڅکله شاته راتګ ونه کوئ. صرف یو شرط لري، هغه دا چې په بازار کې تکلیف تېر کړئ، د خلاص مغزه
او خوږه ژبه استعمال کوي، تاسې به هلته کولی شئ چې دا خپل ډېر کوچنی او ناچیز پروډکټ بازار کې په یو داسې نوم باندې خرڅ کړئ چې خلک فکر وکړي چې د دې تر شا یو لوی قوت موجود ده، نه یو ساده انسان. که چیرې مو زموږ ویډیو خوښه شوې وي نو زموږ د یوټیوب دغه چینل درسره سبسکرایب کړئ او هم کولی شئ دغه ویډیو له نورو خلکو سره شیر کړئ تر څو یوه بېروزګاره طبقه د یو روزګار څخه برخمنه شي.